مات تیقولون ثلاثة زردو بوای دوی چې دا درې کسان ول رابعهم کلبهم څلورم سپیدا ویقولون خمسة او بوای بازی د دوی پنځه د شپږم سپیدا رجمن بالغیب دا ویستل دی په غیب باندې معنا دا خبره دروغ ده یعنی دغه دواړو خبرې صحیح نه دي ويقولون وبواي مؤمنان سبعة وكسان دي أصحابك وثامنهم كلبهم قلوا يا دلت طالبان علماوي زكا دغه قول سيد هغه دوه سره رجما بالغيب ویل دي سره ونویل قلوا يا ربي اعلم رب عالم د بعدتهم پشمار دي دوی ما يعلمهم الا قليل علم نلري پدې باندې مگر لک خلق عبد الله ابن عباس وی انا من القليل زم لقليل نیم ز پدې علم لرم چې ونه پردي اتم یسپایدا نو طالبانو یو حدیث مشهور ده من قال انا عالم فهو جاهل من قال انا عالم فهو جاهل که چا ویل زه عالم یم دا جاهل ده ځکه نبی الله قرآن کې وی لا تزکوا انفسکم د ځان صفت بنه کوي خدا حدیث نه ده طالبانو سیوطی په دې رساله جوړه کړې اعزب المناهل فی حدیث من قال انا عالم فهو جاهل دا د یحیی ابن یعمر قول ده یحیی ابن ابي کثیر قول ده یو تابعی تیر سوی د رسول الله حدیث نه ده نو که د ځان صفت تحدث د نعمت لپاره کوي جایز که د فخر د کبر لپاره کوي نو دلته طالبانو عبد الله ابن عباس وی انا من القلیل نو زه د قلیل نه یم نو دا تحدث د نعمت لپاره ده دا مشکل نه لري یا طالبانو یو مولا د ځان صفت د دې لپاره کوي چې معنا خلق می خبره ومني یو ساحې ته لاړل چا نه پیژاندلې نو هلته د ځان صفتو کې خلکو ته دې لپاره چې خبر می بیا خلک ښه ومني کني خبر دی فتوا دی څوک نه مني بیا قل ربي اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل فلا تمار فيهم الا مراء ظاهرا الا مراء طالبانو د اصحاب کهف نمونه هغه کتابونو کې ذکر دي عجمی نمونه دي هیڅ صحیح سند د رسول الله نه نسته بیا مې درته ویلي نمونه طالبانو په قیاس او په اجماع نه ثابتېږي قرآن او حدیث کم حدیث کې د دوی نمونه دي نسته او بل دا طالبانو د دوی نمونو دپاره علما ډېرې فایدې ذکر کوي د سردرد دپاره د وړکي د زړه دپاره کښ دي چې خراب و چونجۍ وهه مرغۍ وهه نو هغه ولیکه په کتابي شکل تر جوړ کال ته راځوړنده کا دا بل کله چې اولاد نه کېده سختی و پې باندې وی تړه په چپ رانۍ ورته وتړه بس اولاد یې اسانه کېږي دا طالبانو تفسیرونو کې سته ډېر ولس اتلس شیانې ذکر کوي وړکی هلک زړلې ورته ویلي که د بالک لاندې که خو طالبانو دا د سند په لحاظ صحیح نه دي دا صحیح نه دي روح المانی لیکلي وي دا کوم سړي لکه څه رواج کړي دي کومې زړو ښځو ته زړو ښځې د ښځې د تعویزورو پسې ډېرې ګرځي چا وایي د پیسو دپاره لکه څه دا رواج کړی ده صحیح ده تجربه ده الله به د دې په نومونو کې دا پیدا کړي خدا نومونه عجمي الفاظ دي د رسول الله نه ثابت یا د صحابو نه ثابت بل طالبانو ما به مخکې د دې د لیکلو امر کو ما سره به خپله ول خو اوس طالبانو ځکه مخالف یم علما وایي د تعویضو د دم دپاره یو شرط دا ده چې د هغې په معنا به ته پوهېږي یعنی چې ته دم کوي یا په تعویض کې کم شی لیکي هغه به شرکي شی نه وي د هغې په معنا به ته پوهېږي که عجمي الفاظ وي شرط دا ده ته به یې په معنا پوهېږي د مکسلمینا او د یملیخا او د تملیخا او د مرنوش او د سازنوس په معنا څوک پوهېږي طالبانو دع ما یریبک الی ما لا یریبک که خبر دا د راځئ طالبانو د دې نه بعد دا نه لیکو صحیح د ټولو تفسیرونو لیکلي دي دا خبرې لیکلې د دې شي دپاره فایده او دلیل خو موږ علما وایي چې تعویض دپاره یو شرط دا ده په معنا به یې موږ پوهېږو ابن حجر وایي عدلي قاري وایي شرط دا د شامي وایي د تعویض دپاره شرط دا ده په معنا به یې پوهېږي څوک یې په معنا پوهېږي ښه که دا بل څه معنا ولري شرکي معنا ولري بده معنا ولري نو بیا طالبانو ډېره خطرناکه ده د هغې غم کې دې څوک نه دي ما ته یو ولایت نه چا ټلیفون وکړي یو وارې نه څو وارې د موږ ولایت کې یو ملا د تعویضونه خلکو ته کوي وایي ورته لیکي فرعون حامان ما ورته ویلې دا ملا خو بیخي د مرګ لایق ده که نه بیا په موږ باندې وابیان څه ملامت دي بیا وایي وابیان ملامت دي دا طالبانو د فرعون د حامانو د دې تعویضونه لیکي پکې نو سړی حیرانه سي که یې ته ورکې بیا وایي دا ملا وابي سوی ده تعویض منو طالبانو اسلام کې سته خو داسې شی چې هغه ښه معنا ولري که عجمي الفاظ معنا یې شرط ته به په معنا باندې پوهېږي اوس علما وایي ایا هین شرا هین تعویضونو کې ملایان لیکي که نه
ایا حیان شرا حیان ما ډېر ویلي چې دا ولې علما لیکي مشهور کتابونو کې مسته فقد وفقني الله في تفسير ابن كثير ایا حیان شرا حیان بمعنى یا حي یا قیوم جوړه سره مشکل نه لري اما چې معنا یې درته نه معلومه مې لیکي دغه شیان دلته روح المانی په دې بمبار کړی ده ځکه روح المانی طالبانو محقق د په احنافو کې یا په تفسیرونو کې داسې یو څوک ده چې محدث ده باید سړی دغه شیان د حدیثونه فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهر مجادله مکه ورسول علیه السلام فيهم پبارد دوی کې الا مراء لالی کتاب سره الا مراء ظاهر مگر مجادله ظاهره ولا تستفتی فيهم فتوا مغواړه د دوی په باره کې منهم لدوین احدا د هیچانه اهلی کتابونه د دوی په باره کې فتوا مغواړه دلته طالبانو تفسیر قرطبی او خبر لیکلی ده وی کافرانو نه په هیڅ مسئله کې تعلم مکوه نن خو ډېر مسلمانان په دې باندې اخته دي تاسې فکر ته پام سته اروپا ته ځي تعلیم کوي کافرانو نه علم زده کوي د امریکې پوهنتون کې دلته کابل کې امریکایي پوهنتون د مسلمانان ورځي ولا تستفت فیهم منهم احدا قرطبي د دې نه استنباط کړی چې مسلمان دپاره جایز نه ده چې د کافر نه په هر علم کې علم زده کړي والله اعلم خو که سړی داسې وي چې شرعي امورو کې استفتاء متر نه غواړه او که دنیوي امورو کې وي انشاءالله مشکل به نه لري علامه ابن امیر حاج په کتاب المدخل کې په دې باندې بحث کړی ده ولا تقولن لشيء موایا په باره د یو شي کې انی فاعل ذلك غدا طالبانو معدوم شی ده که نه ده شی معتزله وی معدوم شی ده اشاعره وی معدوم شی نه ده اما معتزله د دې دین استدلال کوي لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا دا شی تر اوسه معدوم ده ګوره دا ثبات کیږي لا سوی نه ده معدوم ده معدوم ته شی ویل سو قرآن خط دې ته ګوره طالبانو دې مازغه خراب ته ګوره دې کې تاسې چې طالبانو د عقایدو کتابونه وګورئ په دې مسله اوس معدوم شی ده که شی سي که شی نسي نو څه کفر کیږي په دې دومره سره وهلي کنه چې تاسې کتابونه وګورئ حیرانه بسیر اوس که معدوم شی سي که شی نسي دا نه څه معنا شی په موجود معنا کوي څوک په څه باندې امام رازي وی نه معدوم شی نه ده دلته قرآن ولې ورته شی ویلی موږ وایو کوم شی چې په آینده کې موجودیږي هغه ته شی ویل سوی ده نو هغه خو طالبانو په اعتبار د ما سیسیرو سره موجود ده په هغه اعتبار شی ورته ویل سوی په الحاله په معدوم کې نه ده ورته ویل سوی په معال کې هغه ته شی ویل سوی په الحاله د معدوم ته شی نه ده ویل سوی امام رازي دا خبره کړې او علامه خطیب شربینی کړې ده الله دې په رحم وکړي طالبانو و شی سي که شی نسي نو څه کفر کیږي څه دنیا راورانیږي دا طالبانو چې د عقایدو کتابونو کې شرح المقاصد کې وګوري دومره درون دي خبرې په باندې کړي دي ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا موایا په بار د یو شي کې چې کوونکی یم د دې سباتا الا ان يشاء الله مگر خامخا دا وایا چې د الله خوښوي مشیت الله تسپارا طالبانو یو سړی په لار روانو چا ورته ویلې چېرته ځې وایي نامالونه چې کې خرچېږي نخاس ورته وایي که نه موږ ورته نخاس وایي تاسې هر کیدی شي د هر چا خپل اصطلاح وي ګنجم ورته وایي بعضې خلک د هرات د هلمندو د قندهار دغې خلک ورته ګنج وایي موږ ورته نخاس وایو نخاس ته روان ده چا ورته ویلې چېرته ځې وی نخاس ته ځم یو مال اخلم وی غور تل انشاءالله خو وی ځای انشاءالله به خپل کار کوي چې لاړ روپۍ ستره سره نو انشاءالله ته څه ضرورت ده چې لاړ طالبانو روپۍ تر نه ورکې دي خو نه بېرته روان ده دا سړی لاره کې ورته لاړ چېرته ځې وی انشاءالله بېرته راغلم او انشاءالله روپۍ مې رانه ورکې سوې او انشاءالله هېڅ مې وانه خیستل امام ابو حنیفه رحمه الله سره طالبانو د یو چا ډېره ورانه وه محمد ابن اسحاق لوی عالم دنیا کې تیر د صاحب د مغازیو دی د رسول الله په مغازیو کې دوه کسان ډیر مهارت لري یو امام واقدي دی او محمد ابن اسحاق دا د امام صاحب سره ډیر روان هر زمانه کې طالبانو علماو سره یو عالم ډیر رواني خوند نه ورکوي چې دغه کشو پاشي بیا دته خوند نه ورکوي نو
امام ابو حنیفه د پاچا ته ورغی، منصور پاچا ته په بغداد کې. امام ابو حنیفه دي تا د نیکه خلاف کوي، څه وایي؟ وایي اصل په استثناء کې اتصال دی، انفصال نه ده. نو پاچا یې ډېر ورته په غوسه هغه امام ابو حنیفه راوغوښت چې ته ولې د عبدالله ابن عباس ابن ما د نیکه خلاف، د عباسي خلافت خلیفه و. هغه ورته ویلې صاحب زه خو د تا په فایده خبره کوم که نه. وی څنګه؟ وی دا محمد بن اسحاق چې راسي دلته تا سره بیعت وکړي، باندې چې وځي نو که د هغه مذهب سي باندې وي انشاءالله زه بیعت مات شو، تاسې د بیعت خلاف هر څه د سره کوئ سي، تا ته چلونه هم جوړي. اما زه یم چې دلته بیعت تا سره وکړو باندې چې وته بیا بیعت نه ماتېږي که دلته یې مات نه کړي. نو هغه ته ډېر خوندې خبرې ورکړه. محمد ابن اسحاق یې راوغوښت، ډېرې بې عزته کړه. من حفره حفره، چاته چې چا باسې چاکن خودش در چا. نو طالبانو دا د سره یاد ساتي، خیر ده دا د ما طرف نه نصیحت به نه درته وایم، تنبیه. هر څوک در باندې لګېدل څه مه ورته وایي، داسې وایي حسبنا الله ونعم الوکیل. یعنی کله کله طالبانو ما باندې هم ډېر علما لګېږي، خو څه نه ورته وایم، حسبنا الله ونعم الوکیل. الله پاک هغه ټول بیا راغورځولي وي، ګپ نه د سر لګوم. یو خو به دا وي چې سړی د ځانه وشرمېږي چې د علما او عوام خو ډېر ښه عقیده لري. هغه وایي چې علما ولې خپل مابین کې داسې دي، باید علما د موږ په خبرو باندې خبر نه سي. ودي وایي سل وارې دي وایي الله پاک د تا نه علمیت پټوي او نه پټېږي، او لمر وایي په دوه سترګو نه پټېږي. نو طالبانو د مناظرو د دې شیانو نه هېڅ هم نه را پیدا کېږي. مناظر چې سولې خالص متعصب به ځان به مني، نو ټول به کافران درته ښکاري. او د بغداد خبره خو مې بله درته وکړه که نه انشاءالله کې. نو اصل په استثناء کې اتصال ده چې دا د جمهور اهل سنت والجماعت عقیده ده. الا ان یشاء الله واذکر ربک اذا نسیتا، ذکر کا رب دې اذا نسیتا کله چې دې تا نه ویر سو. وقل وایا عسى ان یهدیني، قریب ده چې هدایتو کی ما ته مې رب لاقرب من هذا رشدا، نزدې له دې نه په اعتبار د هدایت. ذکر کا رب دې اذا نسیتا، یعنی کله چې تا نه ویر سو بیا ذکر د رب وکړه. طالبانو علما وایي کتابونو کې که کوم شی در نه ویر سو په رسول الله درود ووایه شی درته را په یادېږي. مثلا یو خبر دې کوله، کله سړی یو خبر کوي، منځ د خبره کې سړي نه خبر څه مې ویلې ویره سوله تېرنه، نو ووایه اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد، نو هغه شی در په یادېږي. دا یوه ډېره تجربه ده. علما کتابونو کې لیکي مسالک الحنفاء فی الصلاة علی النبي المصطفى، ابن حجر هیتمی کتاب کې سته. یو څو خبرې به طالبانو نور هم درته وکړم ځکه دې سره طالبانو ډېره جوړي. کوم شیان دي چې د سړي حافظه خرابېږي، نسیان پیدا کوي، دا طالبانو ډېر دي. تاسې به دا منئ طالبانو. کله کله بعضې خلک وایي ما پسې څومره وخت د ما د واټساپ ګروپ کې څومره وخت مخکې چا یو پوښتنه پرې کې و شخصي کې ما یو تحقیق کړی طالبانو کېدی سي تاسې اورېدلی. عبدالوهاب شعراني وایي ما ته سپی راغی پیري په شکل کې، ما نه استفتاء وکړله، بیا ما ورته کتاب جوړ کړه، جواب مې ورکړ. بیا ما هغه کې ویلي چې دا کتاب ما سره سته. یو ملا وایي پاکستان کې ویلي چې دا ټول دروغ وایي، داسې کتاب بیخي دنیا کې سته نه. نو ما ته د ملګري مې نه و دا مې نه پېژانده، ویلي چې خیر ده دا ملا یې نه مني ته د کتاب یو عکس واخله ما ته یې راولېږه واټساپ کې چې زه یې هغه ته ورولېږم. ما ویلې اوس خو یې بیخي نه درلېږم. خو هغه وخت کې مې چې واټساپ کې مې ورته خبرې کوي مې قسم په الله د کتاب سره ولاړ یم ستا را سره. خو ځکه نه چې یو عالم په سړي دومره بد ګمان کوي چې دی دروغ وایي، نو اوس خو یې بیخي عکس نه، خو قسم په الله دا کتاب را سره سته. نو طالبانو الله پاک د هر چا هر چی سره جوړه ده. که ما طالبانو ودونه کولی او اسلام کې راته جایز وای، اوس به مې شلو نه هم ډېر ودونه وای، دومره ډېر خلکو راته وړاندیزونه کړي، خو د ما د علم سره جوړه ده د کتابونو سره. نو دغه موضوع باندې مې یو کتاب لرم، قلائد العقیان فيما یورث الفقر والنسیان. دا کتاب لا دنیا کې تر اوسه چاپ نه ده، 2 مخطوطې نسخې د دې کتاب لرم. یو څو لنډ شیان یې درته وایم چې د سړي حافظه خرابوي. کم کم شیان دي لنډ یې درته وایم. طالبانو د دې کتاب 4مه برخه هم نه درته وایمه. یو دا ده چې او هغه شیان یې درته وایم چې موږ عرف کې ډېر عادت دي. طالبانو نوکان په خوله اخیستل د سړي حافظه ختموي. ډېرو خلکو کې دا عادت دي نوکان په خوله باندې اخلي. قلائد العقیان فيما یورث الفقر، خو په حدیثو نه دي ثابت، تجربیات دي دا ټول ښه. یو بل طالبان علما وایي کوټه په ټوټې باندې صافي کول یا فرش په ټوټه باندې جارو کول. که تاسې فکر وکړئ بعضې زنانه وي ټوټه راواخلي په اوبو یې لمده کړي د هغه پې باندې جارو کوي دا کوټه
صافي کوي. نو طالبانو په خرقې او په ټوټې باندې کنس جارو کول د ټوټې دام د سړي حافظه خرابوي. د دوه دریم وچه ډوډۍ خوبد دا د دې د کنډکي کسرات دا په کور کې تیت غورځول، طالبانو د کوټو مخ ته غورځېدل، په مدرسه کې غورځول، اتفاق جي کې دا یو جي کې واچوي، هر چېرته چې غورځېدلي وي طالبانو حافظه مو خرابېږي. دا یې بل. دا علامه ابن جوزي کتاب جوړ کړی سلوة الاحزان فيما روي عن ذوي العرفان. دا د ابن جوزي کتاب دی، وړکی کتاب دی، د تقریر کتاب ده. ما سره شته طالبانو بیا چېرته درته نادریم تر نه وکم. بل چې جنوب یې خوراک او میتیازې چې کوي د جنابت، تشې میتیازې چې کوي جنوب یې یا جنوب یې خوراک کوي، دلته هم حافظه د سړي خرابېږي. لوڅه باندې ویده کېدل، لوڅ همداسې پروت وي دی، دا هم طالبانو د سړي حافظه خرابوي. دا نور طالبان خو به لوڅ نه څه بلي، متأهلین په دې پوهېږي. متأهلینو لالاګانو لوڅ عریانان به نه څملی، دا د سړي حافظه خرابوي. او بل دا ده طالب جانه چې کله د خپله کوټه کې دیګ کاو، پیاز داسې غوړیو ته ور واچول، پیاز به دومره نه سوځوي چې هغه څنډې وسوځېږي، تورې واوړي، دا هم د سړي حافظه ختموي. دا خوړل یم او د اشپز دغه کارم خو حافظه ختموي. او د شپې کوټه جارو کول حافظه ختموي. اما طالبانو ناروا نه ده ښه، بعضې خلک وایي د شپې جارو کول ناروا دي. ناروا نه ده، صرف حافظې ته تاوان رسوي. او کله دې چې کوټه جارو کړله، کناسه او ډیران کوم شی خاورې ماورې چې راجمع سي هلته کوټه کې مه پرېږده، باندې وباسه. دا په کوټه کې پرېښودل دا هم د سړي حافظه خرابوي. لاسونه په خټه او په خاوره باندې مینځل، بعضې خلک لاسونه په خټه او په خاوره باندې مینځي. نو دا یو خوا په سر خاوره باندې سر مینځل دی، هغه نه، لاسونه په خټه یا په خاوره باندې مینځل دا هم د سړي حافظه ختموي. کالي دې اغوستلي، کوم ځای دې شکېدلی، د ستن دې ورته راواخیستله، په بدن کې دې ده ګنډې، دغه خیاطت د خپل کمیس چې په بدن کې دی دا هم د سړي حافظه ختموي. او بله مسئله طالبانو علما وایي چې کوم ځای کې ته هغه کوې تشې میتیازې وکړې، هلته بېرته اودس هم کې، دا ځای کې هم اودس کول حافظه ختموي. او په ولاړو اوبو کې میتیازې تشې میتیازې کول دا هم حافظه ختموي. ولاړو اوبو ته کتل هم حافظه ختموي، روانو ته نه، ولاړو ته. او بل دا ده چې یو څوک په دار راځوړند کړی مسلوب ته، هغه ته ګوري، دا هم د سړي حافظه ختموي. او بل الواح القبور، دا د قبرونو شناختي څه دا ډېرې ویلل، دا هم د سړي ډېرې ویلل، کله کله یې وایي پروانه کې ډېرې ویلل د سړي حافظه ختموي. التفاح الحامض، مڼه خامه مڼه، شنه مڼه څه دا خوړل. او والکزبرة الخضراء، هغه ګچنیز، موږ څوک ورته دڼیا وایي، پېژنئ، یو خو وچه دڼیا ده، یو تازه، دا هم طالبانو د سړي حافظه ختموي. نو دغه یو څو شیان ول، شیان ډېر دي، که بل چېرته بیا ځای راغی بیا بل ځای کې درته وایم. قلاید العقیان فیما یورث الفقر والنسیان. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. ولبثوا مودت رکړه دوی فی کهفهم په غار خپل کې 300 سنین 300 کاله وازدادوا 9 او 9 کاله پې زیات شول. 300 کاله طالبانو هجري شمسي، 309 کاله هجري قمري. طالبانو هجري قمري کال 100 کاله چې د هجري شمسي وځي، 103 د هجري قمري کیږي. دواړه طالبانو شمسي دي، یو شمسي ده یو قمري ده. شمسي المریض کال حمل نشرو بیرته تر حمل پورې چې هغه دایره البروج چې هغه پوره کوي، او یو طالبانو سپوږمکیز ده، قمري، سپوږمۍ نه حساب، سپوږمۍ نه حساب قمري، د لمر نه حساب شمسي. نو شمسي طالبانو تقریبا 11 ورځې
شمسی په قمری باندې زیات تا، هغه 100 کلونو کې 3 کلونه فرق راځي. دلته طالبانو په تاریخ باندې یو لوی بحث ته خو چې کومې بیا هلته دماغ هم پاتې ده او دلته دا پاتې ده. ولبثوا فی کهفهم 300 سنین وازدادوا 9. په تاریخ باندې اعلام بالتوبیخ لمن ذم التاریخ. خیر طالبانو بیا دې بل چیرته قل الله اعلم بما لبثوا، وای رسول الله سلام الله عالم د بما لبثوا، پغه چې دوی وسیدلی، له غیب السماوات والارض ابصر به، څخه اوریدونکی د الله د هر مسموع واسمع، او څخه لیدونکی د الله او څخه اوریدونکی د الله. ما لهم من دونه من ولی، نستدع دوی لره بغیر د الله نه ناصر، ولا یشرک فی حکمه احدا، او نشریکوي په حکم قضا کې الله لخپل ځان سره هیڅوک. وتلو تلاوت کا ما اغا اوحی الیکا، چې وحی کول کیږي تا ته من کتاب ربک، لکتاب د رب نه دی. لا مبدل لکلماته، نستبدلون کید کلمات د رب. ولن تجد من دونه ملتحدا، تب پیدانے کے بغیر د اللہ نہ جائے د پناہ. واصبر نفسکا، بن کا نفس دے رسول علیہ السلام مع الذین، دا دسی چلو طالبانو. عیینه الفزاری ورته ویل رسول الله تراغی، رسول علیہ السلام ته ویل چې مونږ دا د عربو مشران ویلي مونږ ایمان راوړو، خدا شرط وکړه چې دغه خیرن صحابه دي ځان نه لري کا، دا دي ځان نه لري کا، بیا مونږ ایمان راوړو. سلمان فارسی او بلال او عمار او صهیب دا د ځان نه لري که بیا مونږ په تا ایمان راوړو که نه راوړو. نو نبی علیہ السلام یو څه په دې باندې هغه وکړه، دی ویلې چې راځه د کافران د ایمان راوړي، مشران دوی ته به ویم چې لږ لرې سه ایمان. الله پاک دا آیات را نازل. واصبر نفسکا، بن که خپل نفس دی مع الذین سره لغ کسانو یدعون ربهم چې عبادت کوي ربلی رب، بالغداوت سحر والعشی بیگا، یریدون وجهه چې دوی اراده لري رضا د الله. ولا تعد عیناک عنهم، ما تیروا سترګې دې له دوی نه، ما اړوه سترګې دې له دوی نه. تريد زینة الحیات الدنیا، چې ته اراده لرې د زندګي د دنیا. ولا تطع، اطاعت مکه ومن اغفلنا قلبه، دغه چا چې من غافل کړی د زړه عن ذکرنا لذکر د من، واتبع هواه، تابعداري د خپل خواهشاتو کړی، وکان امره فرطن، او امر د تجاوز د حدنا. روح المانی لیکلی طالبانو وی ذکر په ولاړه جایز ده، خو دا اوس چې دوی په حلقو کې دریږي وی داسې ولاړ وي ذکرونه کوي، وی دا اسلام کې نه صحابه و کړی نه رسول الله کړی، وی دا بدعت ده. ځکه دوی دا هیئت، دا کم هیئت چې دوی را پیدا کړی وی دا اسلام کې بدعت ته. روح المانی لیکلی دي نفس ذکر په قیام باندې جایز هم داسې حلقې په شکر درېدل. وقل الحق، وای رسول الله سلام حق من ربک، چې دا قرآن تی دل طرف د رب نه ده. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کده چا خوښوي ایمان دی راوړي، کده چا خوښوي کفر دی وکړي. انا اعتدنا للظالمین نارا، من تیار کړی ظالمینو تور. احاط بهم سرادقها، احاطه بکړي په دوی باندې پردو دی ور. و ای یستغیثو، کدوی کومک غواړي، یغاثو، دوی سره به کومک کړل سی جهنمیانو سره. یعنې که جهنمیان وایي چې موږ ته لږ اوبه راوړئ، نو ملایکې به ورته اوبه راوړي. بماء کالمهل، هغه اوبه کالمهل. جلالین تفسیر کوي دردی الزیت، تیل څه طالبانو د تیلو په آخر کې چې خیري کینی هغه ته مهل وایي. یشوی الوجوه،
کبابی به مخونه، یعنی دومره حرارت به پکې چې دا اوبه دوی مخ ته نږدې کي، مخ به کباب سي. بئس الشراب، بد شراب دی دا، وساءت مرتفقا، او بد جای دا، جای د څنګلې لګولو. د سړی چې کینی طالبانو څنګله ولګي، یعنی دا معنا بد جای د انتفاع جهنم. د جهنم کې کله سړی پیدا اخیستی. طالبانو تفسیر روح البیان کې لیکلي دي، وایي په بلخ کې یو زراعو کښت به کاو، بیا دیقانو غټ ملک و، بیا د یو دیقانو، بیا د ملک به ډېر بد کارونه کول. وی بیا څو وارې د هغه ورته ویلې د خپل غلام یې دیقان یې چې ملک صاحب یا مشره دا نارواوې مه کوه، ګناهونه مه کوه. وی الله به بیا وایي ځه ورک سه، زه دلته په دنیا کې چې ښه کارونه بد کارونه کوم، الله بیا ښه جزا راکوي. ډېرې ورته ویلې نه یې منله. بله ورځ ته د ملک صاحب دا مشر هغه ته ویلې خپل دیقان ته، وایي هغه وکره غنم. دی راغی غنم یې وکرل. غنم یې چې وکرل، هغه ورته ویلې غنم وکره، ده وربشې کرلې وي. بله ورځ ته چې د لو وخت راغی، ملک صاحب غنمو ته راغی چې ګوري وربشې یې کرلې. هغه ورته ویلې ما تا ته نه ویلي چې وربشې غنم وکره؟ نو دیقان ورته ویلې وایي ما ویلې چې راځه وکره وربشې وبکي غنم. نو ده ورته ویلې وی څومره قمقلې، خلک به څه وایي چې دومره غټ خان ده او دومره قمقل دیقانې ده چې سړی وکري وربشې کوي غنم. نو دومره قمقل دیقانې. دیقان ورته ویلې نه کوي. وی نه قمق نه مه وایه داسې. وی نه کوي. وی نه کوي. وی دا مې د تا دپاره کرلي چې تا پوه کړم، ته ولې بد کوې بیا وایې چې ښه به کوو. څه مشهور متل ده چې څه کرې هغه به ریبې. نو د دغه جینه طالبانو دا متل را شروع سوی. ښه مالک ابن دینار وایي زه ورځ په لاره روان وم، یو وړکی هلک ناست و. وړکی هلک ناست و، د ځان سره زړلي. وایي ما ته مې د نفس ویلې چې سلام مه پې اچوه. وایي روح مې راته ویلې چې نه سلام پې واچوه. وایي د هلک ته راغله، ما ورته ویلې السلام علیکم. وی وعلیکم سلام. ما ورته ویلې بچی ولې زاړې؟ وایي ده راته ویلې، ما ورته ویلې ولې زاړې بچیه؟ نور هلکان هملته نږدې ول. ما ورته ویلې مردکي نه لري. موږ ورته طالبانو مردکي وایي، څوک ورته شینولي وایي، څوک ورته تشلې وایي. داسې ګرد ګرد شیان وي، داسې ویستل پې باندې کوي. دې ته طالبانو عربي کې مداحي وایي. جایز ده که طالبانو جواز لري چې قمار نه وي پې باندې ګټل را ګټل نه وي، بیا جایز ده، جواز لري. د ما کتاب کې هم دغه مسئله شته ده، علماو کتابونو کې ذکر کړی دا جواز لري چې قمار نه وي پې، دا شرط شته. همداسې بعضې خلکو کې جوز و مټک و چارماغ دا عادت ته ګټي یا اګۍ ګټي. قمار چې پې وسي نو د هغې خوړل حرام. که چا په قمار اګۍ و چارماغ وګټل، بیا په بل چا خرڅ کړل، هغه ته هم اخیستل حرام، هغه ته هم خوړل حرام. کذا فی البزازیه وفي فتاوی تنقیل حامدیه والتاترخانیه والهندیه، په ډېرو د احنافو کتابونو کې شته. نو ده ورته ویلې یا نور هلکان خو مردکي کوي، تا سره دا نسته؟ وی نه دا وجې نه زاړم، د دې نه زاړم چې الله پاک به په جهنم ته ما بیایي که دوزخ ته مې بیایي. وایي نه رښتیا وایي ما ته یې ویلې چې مالک ابن دیناره ته هم داسې فکر کوې چې زه به مردکیو پسې زاړم؟ وي ما ورته ویلې زه دې څه وپېژندلمه؟ وایي څنګه به دې نه پېژنم؟ پېژنم دې. ولې هغه څوک چې نفس دې درته ویلې چې سلام مه ورته اچوه، روح دې راته سلام واچوه، څنګه دې نه پېژنم؟ وایي بیا ما ورته ویلې نو ولې مردکي ته نه کوې؟ وایي ویلې ولې مالک ابن دیناره نه پوهېږې؟ څنګه یاد کې راځي فحسبتم انما خلقناکم عبث، هسې مې عبث پیدا کړي نه. وی بیا ما ورته ویلې نو زاړې ولې؟ وی زاړم ځکه چې الله به څه معامله را سره کوي. ما ورته ویلې ته خو جهنم ته نه ځې، ته خو وړکی یې. وی راته ویلې ډېر ساده یې، نه پوهېږې ولې؟ ولې زه مې مور وینم چې اول کې اور بلوي، اول وړکی لرګی باندې اور بلوي، بیا غټو لرګیو ته اور راچوي. نو زه هم پوهېږم نو الله به اول په موږ اور بلوي، بیا په تاسې باندې. وي همداسې په زړه باندې زړل زه یې هم وزړولم تر نه لاړله.
الله دې مونږ ته هم داسې پند را نصیب وګرځوي. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذين آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړی او عملونه صالح کوي، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، موږ نه ضایع کوو اجر د هغه چا احسن عملا چې ښه وي له حیثیت د عمل. اولئک لهم جنات عدن، دغه مؤمنان هغه کسان دي چې دوی دپاره به باغونه وي د همیش د هستوګنې او د اوسېدنې، تجری من تحتهم الانهار، روان بی لاندې له دې نهرونه، یحلون فیها من اساور، رغستل کیږي به دوی ته په جنت کې من اساور بنګړي، من ذهب د سرو زرو، د سرو زرو بنګړي خو پیژنې طالبانو عربي کې ورته سوار وایي، لاس کې څه اچي ښځې. دنیا کې د نر دپاره بنګړی لاس کې اچول عادت جایز نه ده، لکه دا اوس یې بعضې لوچکان اچي، لوتیان موتیان څه غاړه کې بعضې خلکو په غاړه کې زنجیر اچولی یا د سرو زرو یا یو بل شی اچولی. نه په غاړه کې د نر دپاره زنجیرو تار جایز ده، نه په لاس کې ورته جایز ده، دا حرام ده. شامی مجمع الانهر ملتقی الابحر دکتور زهیلی او په ډیرو کتابونو کې دا مسئله شته، په کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه دغه طالبانو ناروا ده، لکه تشبیه له ښځو سره ده. اما آخرت کې به بیا د علما وایي د نر په لاس کې به یو د سپینو زرو بنګړی وي، یو به ملغلرو وي او یو به د سرو زرو وي، یا به بیل بیل وي مرصع به یو په بل کې به وبدل سي. څه نادر به ښکارېږي مولانا. ویلبثون ثیابا خضر، او رغستل کیږي به جنتیانو ته کالي شنه، من سندسن د نریو ورېښمونه، واستبرق د ډبلونه، متکئین فیها علی الارائک، دوی به تکیاوي کړي په جنت کې په کټونو، نعم الثواب که ثواب د دا جنت، وحسنت مرتفقا او ښه جای د څنګلې لګولو ده. طالبانو د جنتیانو کالي به شنه وي، رسول علیه السلام هم شنه کالي اغوستي که. دا اوس څه د بریلویانې چې اغوندي خلک ورته شینتوتیان وي، دغسې کالي رسول الله اغوستلي نو باید واغوندې. دلته مونږ کې عادت ته چې دغسې کالي واغوندي خلک سړي پورې خاندي بیخي. زه طالبانو د رنګه کالیو کې ملایانو نه خلاف ګرځېږم، ډېر ملایانو باندې بده لګېږي، کالي مې داسې موډ باندې بل رقم ته وي. دا قصدن کوم طالبانو تاسې ته لاره جوړوم که نو. اوس یو طالب د بیچارګۍ راځي کسې شوقي ده په دې نستوني کې ځان ته ګلان واچي، او کوپر دی وکړه، کوپر یې نه ده کړی، اوس یې هم ښه کړي. طالبانو نستوني کې چې ورېښم وګنډیم ګل پکې واچیم درته جایز ده، دا غاړه چې د ورېښمو جوړه کیم درته جواز. دا بیګم چا پوښتنه وکړه وي، زه یو چېرته مجلس کې ناست وم، زموږ واټساپ ګروپ کې چا پوښتنه کړې وه، وایي ما مونځ ورکړه، که ټلیفون باندې پوښتنه وکړې وي ما مونځ ورکړه، نو دا غاړه کې مې ګلدوزي وله دغسې وی راته ویلې چې تا پسې مونځ نه کېږي. زه حیرانه سوم چې چا هدایه ویلي شامي لیکلي ویلي وي. طالبانو د موږ ټول علما وایي د موږ د احنافو د مذهب ورېښم استعمال ناروا ده نر دپاره، اما دومره اندازه چې د علمو د ګل په اندازې د نموزج په ټټر کې دلته یو څه ګل واچی پکې نستوڼو کې، بالکل طالبانو جواز لري چې دا د ورېښمو وي جواز لري. اوس نه دا ورېښمې بس دوه سترګې پسې ورنیولي وي، دا روا ده او دا ناروا ده. یو ورځ ما ته چا ویلې وایي یو ملا ویلي چې دی تور کالي اغوندي دا اسلام کې ناروا دی. مې زه صحیح ده فتاوا هندیه وګوره، کتاب الحجر والاباحات 5 وایون د احنافو مذهب مستحب د سپین کالي او تور کالي مستحب دي. طالبانو فتاوا هندی او شامی دواړو کې ستره خیر د استحباب خبره نه ده. اسلام کې یو جوړ کالی ناروا دي چې سره احمر القانی ده، د مسلمان دپاره نر دپاره ناروا دي. نور یو مزعفر زعفرانی رنگي هغه د ګوانتانامو د زندانیانو څه دي، دغه اسلام کې ناروا دي. هغو کې احادیث صحیح دي، اما مزعفر کې هغه د څلورو مذاهبو کې حرام دي. اما سره کالی د احناف کې اختلاف ده. سره کالیو کې د نورالزاح مولا استحباب باندې قول کوي، شامی په حرمت قول کوي، مکروه تحریمی باندې اختلاف ده. او طالبان یو سره خولۍ بیا تر مستثنا ده، یعنی اختلاف شته پکې، خو سره خولۍ شامی او فتاوا کاملی لیکلي مطلقاً مستثنا ده. که خالص سره خولۍ هم هغه کې مشکل نشته.
ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. حتی ډېرو علماو د دې خولیو سره بېګا میلمانه راغلي وین د هلمند نه یې 2 خولۍ راوړې وې. نو طالبانو دا اسلام کې ناروا نه دي. ډېر داسې یو مولي صاحب اوس الله دې وبخي مړ د دې ته به یې د استنجا خولۍ ویلې بده به باندې لګېدله چټي چټي خبرې به یې کولې. نو طالبانو هغه خو سړی حیا تېر نه کوي. یو ورځ یو مولي صاحب ما ته ویلې وی دا خولۍ داسې ده او دا هغه ډېرې خبرې کولې استاد مرتبه کې څه مې نه ورته ویلې په تنګ یې کړله. زه مې ورته ویلې مې د تا سپینه خولۍ راته ثابته کړه کوم حدیث کې راغلي چې رسول الله دې تا خولۍ په سر کړي ثابت یې کوي ثابتوم یې. څوک جالۍ په سر کوي څوک دا په سر کوي چې تر څو ناروا نه اسلام کې هېڅ مشکل نه لري طالبانو چې زه درته ژوندی یم څوک به هم د ناروا درته ونه وایي انشاءالله. د نبي علیه السلام خولۍ که څوک په سر کوي هغه داسې وله. د رسول علیه السلام خولۍ طالبانو لکه دا جالۍ خولۍ څه راته د سر لوڅ که دا چې طالبانو وي خو ټوټه سوري نه وي پکې داسې نور هم راکته یې تر دیجې پورې. بطحا د رسول الله خولۍ بطحا وله داسې په سر نور هم راټیټه وله. اسلام کې چې تر څو تشبیه نه وي د خولۍ کافرو سره هېڅ پروا نه کوي جواز لري. بعض اوس باندې خو دا خولۍ یعنې مدرسو کې ملایانو باندې دومره بده لګېږي طالب ته وایي چې دا خولۍ دې باید مدرسه کې داخله نه در کوم ځکه دا د جهاد شعار ده که نه ځکه خوند نه ورته کوي. نر غوندې هغوندې طالبانو هېڅ مشکل نه لري. او که کالي مو هم جوړول خامخا کم ځوان شوقي و داسې موډې پکې کوم ګلې پکې ورکوم جوړې کوي. تڼۍ بعضې وخت کې د فاسقانو غوندې تڼۍ مه ورکوئ که نه بیا خوند نه کوي. د سرو زرو تڼۍ هم شامي فتوا کړې جامع سیر الکبیر کې هم فتوا کړې ده د سرو زرو د ورېښمو تڼۍ څه ده دا تڼۍ د سرو د سپینو هم جواز لري. متکئین فیها علی الارائک نعم الثواب وحسنت مرتفقا وضرب لهم بیان که دوی دی پارا مثل رجلین مثال د 2 سړیو. بعض علما وایي دا داسې و 2 نفره سړي ول 2 نفره سړي ول ورونه ول د دوی ته مال پاتې و هر یوه ته 8,000 مال پاتې و 4 دی وڅ 4 دی بل یو راجګ سو د خپل مال یې 1,000 روپۍ باندې مځکه واخیستله بل راجګ سو 1,000 روپۍ صدقه کړې الله نه الله ته ویلې ما ته یې دې ثواب بیا آخرت کې راک. بل راجي کې 1,000 روپۍ باندې کور جوړ کړه ویلې یا بل 1,000 روپۍ صدقه کړې الله کور د آخرت کې غواړم. بل راجي کې 1,000 روپۍ باندې ښځه وکړله هغه 1,000 روپۍ صدقه کړې الله پاکه درنه صدقه غواړم. بل راجي کې بیا 1,000 روپۍ صدقه کړې کور دپاره اسباب اخیستله بل صدقه کړې الله اسباب آخرت کې درنه غواړم. بله ورځ ته دا یو فقیر سو راغی دا بل ته یې ویلې چې لږ شی خوراک هغه ورته ویلې زه خپل کار کوه. دغه مثال تفسیرونه ذکر کوي علما وایي دا هم سند نه لري همدغه قرآني قصه صحیح ده. وضرب لهم مثل رجلین وضرب بیان که دوی ته مثال د 2 سړیو جعلنا لاحدهما جنتین ګرځولی و موږ د یو د دوی دپاره 2 باغونه من اعناب د انګورونه وحففناهما بنخل منګه هغه کړي ول پټ کړي ول دغه باغ مو احاطه کړی و دغه باغ مو احاطه کړي و بنخلن د خرما په ونو. ګوره باغو د باغ دیوالونه احاطه داسې د خرما په ونو وه. وجعلنا بینهما ضرعا من ګرځولی و په ما بین د دې کې کښت څه باغ کې کله کله بعضې خلک کښتونه هم کري. کلتا الجنتین دواړه د باغونو اتت اکلها راتګ به یې کو په خپلو میوو ولم تظلم منه شیئا نه به یې کموه له خپلو میوو نه هېڅ شی. وفجرنا خلالهما نهر موږ جاري کړي اوبه یې ولیمو په منځ کې نهرونه. وکان له ثمر دغه سړي لره نورې میوې مې له دې باغ نه بغیر. طالبانو وفجرنا خلالهما نهر موږ جاری کړیو په منځ کې نهر مو روان کړیو طالبانو که اوبه په نهر کې مجاز ده که نه ده ذکر د محل و مراد تر نه حال مجاز وي که نه ای قرآن کې مجاز نسته. خو طالبانو داسې نه چې څوک یې نه مني ته به وایې د سړي بچی نه مني ولې نه مني سته پکې ډېر په ادب باندې به د یو چا رایې ته احترام کوي داسې نه به ځان نه به مرچکیان نه جوړوئ ښه د هر چا رایې ته به احترام لري یو چا چې رایې ذکر کړې وله او دې ته ګوره قرآن کې سته دی نه مني یو بده خبرې پسې وکړي نه طالبانو ادب به ډېر لحاظوئ. فقال لصاحبه ویل دی کافر خپل ملګری مسلمان ته وهو یحاوره د سره خبرې کولې انا اکثر منک مالا واعز نفرا زه ډېر یم له تا نه په اعتبار د مال او د نفرو واعز او زه ډېر عزتناک یم له جهته د سړیو
ودخل جنته ننوت خپل باغ ته وهو ظالم لنفسه دی ظلم کوونکی په خپل ځانو فخر کبر یې کو قال ویلې ما اظن ګمان نه کوم ان تبید هذه ابدا چې دی ما دا باغ به هلاک سی ابدا همیشه وما اظن ز ګمان نه کوم د قیامت چې قائم دي سی ولا ان رددت الى ربي کبل فرض ارت کړل سم رب تمه لاجدن خيرا منها منقلبا زب پیدا کم خیر لدین په اعتبار د مرجع یعنی دا باغ خو اول هلاکی کن هلاک سیم التبم الله ډیر راکې طالبانو اسباب د کبر څو شیان دي ما په دې تحقیق کړی د پیدای کې طالبانو دغه سی واوري ډیره فائدہ به مو ان شاء الله وسی اسباب د کبر یو مال د مالم سړی ډیر کبرجن کوي علمم طالبانو سړی ډیر کبرجن کوي خطبه وسره فشار دي چې جک سو ضرب مالګه خوري نه رښتیا وګه بخوري چې راټیټ سي نو علمم اسباب د کبر نه ده جهاد ډیر د اسباب د کبر نه ده مجاهد چې وسله په غاړه واچي او موټسکیل سپور سي دیش کوي چې ټوله دنیا ما فتح کړي مجاهد صاحب تب بیا وګه خوري چې فشار دی راټیټ سي عالمه علمم ډیر کبر لري دا چې په نخرور رواني نو بیا به وګه خوري چې فشار دی فشار ګولې بخوري چې فشار دی راټیټ سي دنیا طالبانو دا تقوا او عبادت دام اسبابو یو سړی چې ډیره تقوا کوي سړی داسې کبرجن کوي نو ګولۍ به خوري طالب جانه چې له کبر نه دې راټیټ کي هلته طالبانو چې ما کم تحقیق کړی باید هر څوک یې لږ واورئ ډېر مفید د زی خپله خبره کلی زه اورم ځکه سړي ته هغه شیان ور په یادوي چې باید هغه داسې وي لکه ګولۍ غوندې سړي فشار بیرته راټیټوي قال له صاحبه وویل دته ملګری وهو يحاوره اکفرت بالذي آیت کافر سے په اغزاد باندې چې تی پیدا کړي من تراب د خاورنا ثم من نطفه بل نطفه د منیونا ثم سواک بیت برابر کړي رجلا لكن هو الله ربي لكن دا الله د دې ما رب ولا اشرك بربي احدا د شریک نسم نه نسم لرب سره می هیڅوک والد رحمه الله به ویلي طالبانو دا غنی نقل کو د امام سعدی شیرازی نه وی یو ورځ یو عالم بزرگ ناستو پاچا ورته راغی وی پاچا ورته راغی د لاس ته سی ورک یو ورته راجیګ نس وی پاچا ورته له ودی نه پیژاندلم پاچا هم کبرجن وی وی مې پیژاندلې څنګه مې ونه پیژاندلې پاچا وای ولې ودی نه پیژان ویلې مې ونه پیژاندلې اول دې مردار او اخر دې مردار د اوس دې مردار بار کړي اول کې مردارې منی اخر کې مردار سړی وګرځيږي کنه خېټه کې دې مردار بار کړي یعنی سړی طالبانو چې ځان سره فکر کړه خېټه دې راوښت کیږي کنه ټول چې شي دی پکې په خله نه سی ویلای خو الله پاک دې ته عزت ساتلای دا په مینه ممینه سره لره محبت کړه خېټه دې راوښت کیږي ولاکنه مینه یې چمی بس الله دومره عزت تر کړي طالبانو ابن حجر هیتمی په مال کې یو کتاب جوړ کړی دا سلة الاقارب بی چرته د دې کتاب نم یو تحقیق درته کوم السر المکتوب فی الفرق بین المالین المحمود والمذموم د دې دواړو کتابونو چرته په مال درته بحث کوم خو یوه خبر دلتم سړی د طالبانو پاچا ده خېټه بنده ده ډاکټرانو څومره دواوې روښودلې خېټه یې نه خلاصېږي نو یو بزرګ په دې لاره تېرېږي خلق ناس دي کنه پاچا کور سره نږدې خپه ناس دي ورته ولې څه چل د خپه ناستې خلکو وی پاچا خېټه بنده ده او پاچا ته دوا نه پیدا کیږي ویلې که هر چا د ما د خېټې دوا راوښودله زه پاچایي ورکوم دې بزرګ یې ما هم لږ ورولئ بزرګ یې چې وروسته پاچا صاحب پروت ده داسې خېټه یې پړسېدلې دې بزرګ صاحب یو څو دمونه چې بیبانې ولې په خېټې لاس کاش کړي یو غټ دوار ته واچاو جوړ نو پاچا را کېناسته دی هغه ته وایي دی بزرګ ته وایي پاچایي مې بس در مبارک کړله وي پاچا صاحب دا پاچایي نه غواړم نه بس در مې کړله وي نه غواړم وي پاچا صاحب دا پاچایي څومره قدر لري وي د یو دوار ته د یو تیس قدر ته دومره خو همدومره سوله که نه ځکه ته یو هغه دوار ته بند و د هغې په مقابل کې ما ته ټوله پاچایي را کړه خو دې نه معلومه سوله پاچایي د یو دوار مقابل سوه نو دا پاچایي زه څه کوم خپل کار کوه لاړ ترې نه ووته
نو طالبانو سړی باید په مال او په دنیا باندې دومره هغه ونه کړي. ډېر ښه د انسان دپاره علم او په هغې باندې عمل کول دا تر ټولو نه ډېره ښه دنیا ده. ولولا دخلت ولې نه از دخلت چې ته ننوتلې خپل باغ ته دی ولې دې نه ویلې ما شاء الله لا قوة الا بالله ان ترني که ته ووینې ما انا اقل منک مالا وولد زه کم یم له تا نه په اعتبار د مالو د ولد فعسى قریب د ربي ان یؤتیني خیرا من جنتک چرا بکی رب دی ما ته خیر دی تا د باغنا ویرسل علیها حسبانا را نازل بکی دی تا په باغ باندې تندر له اسماننا فتصبح صعیدا زلقا وبګرځیږي صعیدا میدان زلقا هوار داسې سیدا او یصبح ماؤها غورا یا به وګرځیږي اوبه یې غورا ننوتلې په مځکه فلن تستطیع له طلبا ته به وس نه لري د بیرته راویستلو یې. بیا به څه کوې؟ نو طالبانو اوبه معلومولو دپاره چې سړی دا معلوموي چې اوبه نږدې دي دلته په دې مځکه کې که لرې څو علامې دي. دې ته طالبانو علم د انبات المیا وایي. ډېر کوشش مې کړی چې په دې مسله کتابونه پیدا کړم، لا مې نه دي پیدا کړي، خو 3 قواعد راته معلوم دي. یو دا زوز خو پیژنئ، کوم ځای کې چې د زوز ازغی اوښانې چې خوري ویښ یا اوښ یا ویښ دا یې چې خوري دغه ازغی چې کوم ځای کې و دلته اوبه ډېرې دي. یو میګتون نمل غټ سرې غوندې میګتانه دي، یو خو تیز یې هغه نه داسې درانده درانده میګتانه دي غټ، دا چې کوم ځای کې و. 3مه ښه قاعده را دام د سره زده کوي. دا داسې چل د طالبانو کټو خو پیژنئ قدر دا به راواخلئ دننه طرف یې داسې موم باندې غوړ کوي، یا په واز ده یا په غوړی یو چي باندې دا غوړ کوي. وړی خو هم پیژنئ صوف د پسه وړی دا به راواخلئ دې کې به تیږه تاو کوي وړه غوندې تیږه، دا به دلته د کټو پورې داسې ورسریښ کوي. جای به غوچ کې 1 متر. د مازدیګر چې کله لمر وغورځېد د غورځېدلو نه وروسته دا کټو به همداسې خښه کې، خو چې هغه وړی ورونه غورځېږي هغه به داسې نښتې وي چې دا پاس په خاوره پرې ورواچوي. سبا سهار د لمر خاته نه وروسته کټو بیرته راوباس، دغه وړۍ وګوره که وړۍ ټولې د اوبو نه ډکې وي ډېرې اوبه یې جذب کړې وي نو په دې پوه سه دلته اوبه ډېرې هم دي نږدې هم دي. که بیخي نه وي پوه سه اوبه نسته، که لږ نږدې هم دي اوبه هم. دا یې طالبانو بیا که دلته کار نه سو بل چېرته جای غوچ که بل چېرته داسې دغه طالبانو یوه طریقه ده. الملاحه فی علم الفلاحه په دې کې هم شته، او قانون المسعودي نه قانون مروج الذهب و معادن الجوهر د امام مسعودي په کتاب کې هم دا شته. امام مسعودي دا 3 قاعده دلته ذکر کړي، بیا لیکلي وای ما یو کتاب جوړ کړی تاریخ الزمان هلته شته. تاریخ الزمان پسې ما ډېر کوشش وکړو، بیا الله پاک راته پیدا که خپل نه لرم پردی مسجد نبوي کتابخانه کې مې پیدا کړ، هلته مې ټول وکته ټول مې وکته د هسې باټه وړې وه چې هلته ما مسلې ذکر کړي نه دي ذکر کړي تېر ویر سوی ده. د ویلي چې ما هلته دا خبر ذکر کړی دی، د کتاب مې بیرته وکته نشته پکې. خو زه الله پاک خو مهربانه ده، بعضې خلکو ته لښته معلومه ده داسې لښته وهي. الله پاک دې هغوی نه هم دغه قاعده ویره کړي ولې بخل په علم کوي. طالبانو بعضې وخت خلکو کې ډېر بخل وي که نه، کله کله علماو استادانو کې مې استاد ته وایي صاحب محترمه یا مولوي صاحب محترمه په دې کتاب به کومه شرحه وایي، زه بیا به یې وایو شرح هم لا شاګرد ته نه ورښیي که نه وي چې بیا دی پیدا نه کړي. تقریر چې کوي په یو کتاب کې ذکر کړي، ښه کتاب نه ذکر کوي. اما طالبانو مما من الله علیه چې کوم دنیا کې ښه کتاب ده طالب ته مې ویلي شاګرد ته چې دا ښه کتاب ده په دې پیدا کا، او دا طالبانو سبب د زیادت علم ګرځي. که کتاب دې پټاو چې بلې پیدا نه کړي بیا د علم نورم کمیږي، او چې چاته دې ښه کتاب ورښوده هغه سبب د زیادت تا د علم هم الله راولي. وأحيط بثمره چار پیر کړل سو بثمره په میوو د دوی باندې قسمه قسم عذابونه فاصبح دی په سبا کې واقع سو یقلب کفیه مکودلی خپل رغوي. سبا ته چې راغی باغ یې ټول تباه سوی و، لاسونه یې داسې رسې کول. د افسوس دپاره څو شیان دي که نه، یا سړی ګوته په غاښ کې یا سونډه په غاښ کې یا لاسونه داسې رسې کوي چې دا مې چې شی وکړل. على ما انفقا يقلب مخودلی کفیه رغوی على ما په هغه باندې انفقا چې نفقه کړي فیها په دې باغ کې وهي خاویة على عروشها در غرزیدلی باغ على عروشها په خپلو
څپرو باغ چې طالبانو ودرې که نه اول دیوال راوغورځي پاس نه چې چت پرې راوغورځېږي دې ته وایي خاویة علی عروشها. ويقولون وايد يا ليتني لم أشرك بربي أحدا کاش کې می شریک نه وای نیولی د رب سره ولم تکن له فئة او نو دغه سړي لره فئة یوه ډله ینصرونه چې د نصرت کړی وی بغیر د الله نه وما کان منتصرا او نه دی و د خپل ځان کومک کوونکی. هنالک الولایت په دغه وخت کې ولایت اختیار به الله لروي هغه الله چې حق ده وهو خیر ثوابا الله خیر د په اعتبار د ثواب او خیر د حیثیت د عذاب ورکولو یا د عاقبت. طالبانو اصل کې مثال د آخرت لپاره سو دلته مشرک په خپلو هغه باندې په دنیا او په اعمالو په موټرو نازیږي چې الله ته ورسي هېڅ شی هم نه لري نه بل څوک چې د سره کومک وکړي نه دی د خپل ځان کومک کوی سي چې به جهنم ته ځي که نه. مثال اصل دغه مطلب وضرب لهم بیان که دوی دی پارا مثل الحیات الدنیا مثال د زندگی د دنیا کما ان لک اوبه انزلناه چې منګې نازل کو من السماء له اسماننا فاختلط به نبات الارض بې منګټ کو له دې سره یوبو سره هغه ګیا دم ځکې فاصبح هشیما بې وګرځېږي میده میده تذروه الریاح بې وړي بادونه بادي کی ګیا شنه سي طالبانو وچه سي بیا ماته سي بیا بادونه وړي انسان هم دغسې وي نوی پیدا سي ځوان سي سپینګیری سي مړ سي خاورې وګرځېږي. وكان الله على كل شيء مقتدرا الله په هر شي باندې قدرت لري. المال والبنون زینة الحیات الدنیا مال زمن خایست دنیا دا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا دا خیر دی پنیز در په اعتبار د ثواب و خیر عملا او خیر دی لجهت د امیده. باقیات الصالحات طالبان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر او لا حول ولا قوة دا ډیر ویلل. یادکا یوم اغورز نسیر الجبال چې من بروان کو غرونا وتر الارض بارزتا تبوینم زکا بارزتا صاف اخکارا میدان بی وحشرناهم من بدوی راجمکو فلم نغادر منهم احدا نب پریگدلو دوی نه هیڅوک وعرضوا على ربك صفا دوی به پیش کړل سی پر رب باندې صف صف لقد جئتمونا تاسې راغلی موږ ته کما خلقناکم اول مره لکه څنګه مو چې پیدا کړي وی اول کرت حفاتا دنیا ته چې راغلی وی پیښلوچي عراتا لوت غرلا سنتا همداسې بیرته به بیا ماته را روان یې. بل زعمتم بلکې تاسې ګمان کو ان لن نجعل لکم موعدا چې ما نه ده ګرځولی تاسې ته جای د وعدې. ووضع الكتاب کی بخودل سی کتاب د اعمالو فترى المجرمین تبوین مجرمان مشفقین داریږي با مما لغشنت فیه چې په دې کتاب کې دي. طالبانو که فصل اکبری چا ویلی وي هلته یوه خبر راځي وایي د باب افعال یوه خاصه دا ده چې مجرد یوه معنا لري باب افعال ته چې راواوړي بله معنا کې. شفق دا ماده طالبانو د مهرباني په معنا باندې ده. باب افعال ته چې راواوړي وایي د ډار په معنا باندې ده. مشفقین ډاریدونکو په معنا باندې. بیا نو موږ ولې وایو د موږ مشفق استاذ مشفق خدا معنا مخوف استاذ تی کوم وخت ډار کړی نو دا خو دا معنا صوتی معنا ده چې کې ته خدا نه تیر مراده ته دا تیر نه مراده. مشفق دا معنا مهربان. هلته بیرته په حاشیه کې د ابن درید د ابن فارس نه نقل کوي وایي په خپله معنا هم بیرته څوک د مخوف په معنا اخلي لکه مشفقین که نه مشفق ده که نه دا خو مشفقین خو سره جمع ده باب افعال ده او څوک په معنا د مهربانه په معنا. ویقولون وایي یا ویلتنا سدی یعقوب